نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد جملتان آیان ہمی گفتہ ہمی جملتان آیان ہمی گفتہ ہمی ہست دانا رحمت للعالمین. درود شریف ہو گئی. حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، ہمیشہ پارا چکوہاٹ کے زما د جلسے نوبت راضی مزور تڈیر ستڑے ما د جلسے تاب را کی بالکل نہیں. حسد ضلع کوہاٹ مسلمانانو کشش او مینا پما دمرا غالبه ده چې کنیم یم او نیم نه امام نوړمې غواړي چې والا ورشم. عزیزانو خدای گواه دے پدے خبره ما ته ګوري مات خدای گواه دے پدے خبره چې زما د تقریرونو څومره دنیا چې تیرا شوې ده او مالی دلې ده نو سرلس پکې د کوټ خلق ستاسو ذوق ستاسو شوق ستاسو مینا ستاسو درد دار وخت زما پسترګو کې عزیزانو دې جاوید صاحب یو شکوا وکړه د تنظیم اهل سنت سره د تعاون او د مرګرتیا. زوین
چې په کوهاټ کې تنظیم اهل سنت والجماعت سره کستاسو مرګرتیا او تعاون نو یابم د شیعو سیلاب یوسی او یابم د قادیانانو سیلاب یوسی او یابم د روسیانو سیلاب یوسی. عزیزان په ضلع کوهاټ کې واحده ډله ده دا د تنظیم اهل سنت والجماعت واحده ډله ده چې د دوی هغه مسلک دی چې کوم مسلک د علماء دیوبند د دوی هغه مسلک دی چې کوم مسلک د امام ابو حنیفه د دوی هغه مسلک دی چې کوم مسلک د جناب محمد رسول الله. نو عزیزانو تاسو اندکو خطو اے گئی پاسا شور مکوائی بھائی رسول بھی شور والا اندکو خطو اے گئی. ایو بزرگوئی کھڑیا کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی کھڑیا کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی کھڑیا کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی کھڑیا کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی منگنا وہی شفاعتا بندگی تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تو رو شریدی بندیچ. نما عزیزان خبریں ہم دا مسلک دی کورتوی خوئی خدار قسم فتنے دا سیلاب نبا بچی آو کودوئی نو کدا آئی فتنے سیلاب یوڑی کدا مرزائیت یوڑی کدا شیعیت یوڑی کدا پرویزیت یوڑی کدا چکرالیت یوڑی کدا بہاولیت یوڑی آو کدا سوشلزم مت یوڑی ارے بلا چو خوڑی چې د شپې په ځنګل کې نه دی ګرځي او کېړای دی پخپو نه کله موچی چلے او کمارو چی چلے او کارچی ګناه د ستا په سری لکه چې تاولی د خپل حفاظت نه کولو ځنګل کې ګرځي او حفاظت د خپل نه کولو کته وای چې دا زمون د ملک دا خلقو کار دی چې د چا د اقتدار واګي پلاس کی عزیزانو هغه خلق تاسو ته اوسګار نه دي تاسو ته اوسګار نه دي په دوه خدمتونو اخته دي یو خېټه او یو خزا اته ګنټې د خېټې ډیوټي کوي او بیا 12 ګنټې د خزې ډیوټي کوي تاسو د مازیګر کې ګوره یاري او خزا د غوږ نه نیولې او روانه کړي نو هغوی تاسو ته اوسګار نه دي چې تاسو د سیلاب نه بچ کی یا کوم آفت چې په تاسو را روان دی هغه ته بند تړي ای تاسو ته اوسګار نه دي ځکه هغه یو خاص عشق کې اخته دي اخیټه او خزانه رحمان بابا ته چاوي چې راځه دلته یو مولا راغلی دی جلسه ده چې تقریر واوري هغه مولا څه چل کوي تقریر به واوري هغه ورته رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشقا رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشقا چې غوږونی سي ناصح غوندې اوسګار تا دا نصیحتونه چې دا اوسګار دي
او رحمان بابا د عشق د کار نه اوسګار نه دی نو هغه ته وخت څنګه ونی کم خلق چې کول غواړي او ځان اوسګار دي شي ارڅ کی زتا سیمانی وهم دا علم چې دا ځل لګیا ہے کما ټول عمر کې زده کړې دې تینیم عمر کې زده کولې تیر ربع عمر کې زده کولې شي تیر ثلث عمر کې زده کولې شي دا ستاسو د ضلع کوهاټ کرنل سلطان علی شاه صاحب تاسو ټول پیژنئ دا فوج کې کرنل پاتې شوی سورلس کاله به بیه وغیرہ کړی بیا کورسونه کړی دي بیا شلدیرش کاله کرنیلی کړی دا بیا ریټایر شوی دی بیا علم شروع کړی دی او په علم کې ځان کمال ته رسولې دی نن د کوارټ کرنل نه دی بلکې د کوارټ خطیب ډسټریکټ خطیب او خطیب او یو بهترین مقرر او عالم دی تاسو نشئ کولای داسې سچل در باندې شوی دی یو بزرگ سلویخ کالو نبار ناستو کوټې نه یو ساس کې دو بورا پریوزی او غیلاندې یو لوخه پروت هغه ته ګوري اساس کې را پریوزی سو وخت چې تیر شو لوخه ډک ډکه خیال کو چو هوي په یو ساس کې دا دومره لوخه ډک شو کدی خله ته ما د دین یو ساس کې چولې نن بزما خله موړه د علم نه ډکوي سلوخ کالو نه بعد علم شروع کو شیخ سادی تی جوړ شو هغه شیخ سادی من تا ته وای چې اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخ تر جان شد و آواز نیامد او د سحر چرګه به وخت بانګونه موایا عاشق سره چغي چرته وي عاشق سره شور چرته کوي عاشق شور نه کوي جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں اشور نکل اچھا ہی چلتے چگی چ وہی عاشق نہیں شور چکی عاشق نہیں شیخ سادی کتو عشق زدکول غواړي نو زپر ویا نبی اموز پتنګ نزدکا پتنګ تا وګورا شمه بلیږي سحر وګورا تینا لاندې د پتنګانو ډېرې مړه پراته چا आवाज نه اورېدلې چا आवाज نه اورې عاشق دیته مونږه عاشقان مونږ مېن مونږ کوم ادا د عشق ده هغه ورځ خار جلسو متعلق ما ته ویلې شو چې مولانا صاحب له خیال بکای خبر اخلاص الله صفا شیام کې نه وای او مونږم کې نه وای رمضان ته کوي د شیو مليانم راولای او مونږم راولای قرآن بمنس کی کید زبا ورته پلاس کېدم چې د رسول سره د څومره کسانو نسبتو او دا شیعه منیز دی شیعو نزیات منم اهل بیت رسول زما دین او ایمان او زما مذهب دی زوال چې زما مسترغه پورې نه کیږي چې ما ته اهل بیت رسول باندې درود نه ویلې ٹھیک ده
نو چې زه د شیعو ارڅ منم بیا د شیعو زما منځ کې جګړه ولې کیږي فساد به ولې کیږي زه به ولې فساد کوم ته 12 امامان وای زه 12 واړه منم زه د هغوی متعلق که په تصور کې یو غلطه خبره راولم زما دنیا او آخرت به دواړه خراب شي زستا 12 امامان منم ابو بکر عمر او عثمان نه زما ترونو نه می پلارانو نه می د وطنو نه می عزیزانو نه می تربورانو ابو بکر ولی ابو بکرو زکه چې سر او مال په محمد رسول الله قربان صداقت ابو بکر صدیق عمر ولی عمرو زکه چې اول توره د کعبه په خوا کې عمر راويسته وا او اهل مکه ته اعلان وکړو چې د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو څومره کوشش چې د کفر د ترقې د پاره کړو هغه نه یو په کروڑ بزیات د اسلام د طرف تکبیر حضرت عمر فاروق جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تھا کل میں آج مسلمان بن گیا عزیزان زمان 1400 کال رستو کزے امام حسین منم ز امام حسن منم ز علی منم ز فاطمه او زینب منم ولی منم 1400 کال وشو ما ته پته ده چې څنګه خلقو خو دې کتابونو چې څویلې دي دې کتابونو چې څویلې دي د دې صداقت او ایمان پاغي ایمان وروړي اون دې کتابونو دا ویلې دي چې ابو بکر هغه انسانو چې د غرمه په ټایم کې جبرئیل راغی او رسول الله ته وی چې په دې ټکی لار شو ابو بکر ته زما سلام وای نو کذا ابو بکر خود دې وجه منم چې رسول به وی چې ابو بکر ته خدای سلام را لېګل نو ابو بکر زموږ رشتہ دار خو نه وکړ کوو د چا رشتہ دار خو رسول ویلي چې دا ابو بکر دې الله ته سلام ویلې دا عمر دې قرآن کے څومره آیاتونه الله پاک د عمر د مرزا مطابق نازل کړي دا عثمان دی د پیغمبر یو لور په واده وا چا وفات شو دویمه ورکړه چا وفات شو رسول الله وی والله کنن می درېم لور عثمان ته درېم ورکړه نو د علی شان خو په دې اوچتو چې یو لور په واده وا نو د عثمان شان داغه نه اوچت نه دی چې دوه لور په واده خبره ده کله ارشیتا د انصاف په نظر وګورئ انصاف په نظر ابو بکر عمر عثمان ته رسول ویلي دي چې دا زما یاران اول دي رسول ویلي نو موږ د رسول تقلید کوو د رسول په مرزا او په وینا موږ داغي اتباع کوو زموږ ورسره ذاتی هیڅ رشتہ او تعلق امام حسین ولی حسینو زکه چې د رسول وسیو کدا حسین د محمد رسول الله وسینو او په کربلا کې ور سره دا کار شوی تاسو به یاد کړئ حسین کتن یادې خود رسول د وجه یادې حسن کتن یادې خود رسول د وجه یادې نو حسین کدا رسول د وجه حسین کې دی شي نو ابو بکر د رسول د وجه ولی ابو بکر کې دی شي خبره نه کړی اثرونو خپل کې صلاح کو اوس مونږ د حکومت یې چاله خیال کوي چې ګړبړ نشي مارونه مونږ خو ګړبړ والا نه یو مونږ خو ګړبړ نه کوو د مولا په تاریخ کې وګوره په پاکستان کې چې مولا چرته ګړبړ کړي
मुला गड़बड़ कई अलग मुला हो गड़बड़ जन्नत है गड़बड़ हो दुई के जो उधर तेरी इधर मेरी उधर तेरी इधर मेरी सारा को तराउती नहीं उधर तेरी इधर मेरी उधर तेरी इधर मेरी अलग गड़बड़ जन मुंगा ही कर दुई भी तो खबर तासो आए प्रदेश को हाट के यो मुलाओ है दा ऐलान कड़ी चल कर राजई च लूट मारू को राजई च बम गुरजऊ राजई च बाजार लूट को राजई च खलक लूट को राजई च लारे जब तो मुला गई मुला गड़बड़ कई गड़बड़ सो कई हो वही गुनाह चादा सजाए चाला गुनाह चादा गुनाह तो दुईदा सजाए माला राखे नुआ हो रही द पाकिस्तान हुक्मरान तबके बेगा में यो जलसा के हुए मात चावी ची तेल आनी वले वले नहीं मावर तवी द पाकिस्तान हुकूमत 100 बार कर चुका है ये इम्तिहान हमारा 100 बार कर चुका कयूम खान वजीर आला ददी सूबे यो शेर में वेले 50 सदकी गुरबमीरो सग वजीरो मूश दरबानी कुनात इहमा अरकान दौलत खाना बीरानी कुनद गुरबमीरो सग वजीरो मूश दरबानी कुनद चिपिशोद वख बादशाही स्पई वजीरी मगय चौकीदार वखलो डेरे प्रोते और पिछोता है कुर्बान दे शंत बद देवो के चौकीदारी के वही गुरबनीरो सगवजीरो मूश दरबानी कुनाद पिछो दवख बादशाही स्पई वजीरी मगय चौकीदार दादरे वाला बच्चे चल कई इहमा अरकान दौलत खाना बीरानी कुनद वल्लाह जिदादरे वाला दफा के बेड़ा तबाह किशो चरता दफा की चौकीदारी कोलिश नमाज शेर में रह रहे हो मौलाना मलसग वजीर जमा बुजुर्गानू लिखल चिदा सग वजीरो द कयूम खान तवेली दी सेडी वाला सोच कवई बदे कुआट के तासो सलोर तानेदारान पमा गवई करे मां सदर क्लब याद करे तासो के सदर हाउस जोड़ करे मादर सरद याद से चालू को पा अदालत के दनना याद बल रही टोलो मत जमात सकार दे जदी कुआट जेल क्यों अल्लाह दे कुआट जिले पर तालिबान और बनु पर तालिबान और करोड़ों रहमतों न हुआ तो जुमात के बे कम दे दिन मोहम्मद वाह वाह तालिबान बा दे चरगान और कटवाए पकड़ी के जेल तबे रौड़ी मुंह सकार दे चर तफी बांगू न बोए मुंजू न बकू और मुंह भारत सोच न कर दे दुई कल चिदा सग वजीरो चिदे दाद कयूम खान तवी चिपजान खबरे दमा दशपी उन्हीं शब कदर ते और रसूल यो काल द शब कदर तला क्यों अंडी वाली में वाह बॉर्डर वाला हो तब हमें तकरीब न खोल और ऐश माश में खोल कयूम खान जनी वले न जनाजा में ओकड़ा लाड़ो खुदाए देव बखी फिर पास यहया खान हुकूमत रा गए पठल
में तकरीर करो कुआट की ऊनीवम जेल तय क्रम ब्यास्ता सुधी कुआट मार्शल्ला अदालत के सलोर जर रुपए जुर्म क्रम यहया खान निवलम नदागम जनाजा ओकड़ा मा इस बला लानदा शवी और दो जनाजे में ओकड़े ते दपासा बुटो खान रहा गए आगौलीवम दशपे पे यौलस बजी 21 रमजान द हजरत अली द शहादत शपवा वीडियोम पे खबर ना पे खबर ने हरिपुर जेल तदरे मियाशते पके प्रोतमा चरावतमा नो शेर में हुए चे करो कजबी पे सरे कफन करो कजबी पे सरे कफन मेरे कातिलों को गुमान न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पस जेल मैंने बुला दिया जच मरशमा नजमाद कफन शमला लगा कागा की गई चिजमा कातिलान तदा गुमान नशी चिद इश्क द गुरूर शमला चिदगी निजमा प जेल या प मर्ग बांधी का गशवला रास शमला में नहीं आती माल करो कजबी पे सरे का फल मेरे कातिलों को गुमान न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन करो कजबी पे सरे का फल मिस्टर भुट्टो को ये गुमान न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे जेल मैंने बुला दिया तस ख्याल अजीजानो बुटो साहबम खुदा दे बखी जनाजा में ओकरा उस मौजूदा अमीरुल मोमिनीन पाते दे नुमावी चदे डेर पोए दे चदा मुलास पैर दे चिचानी वाले अमर की भी मुराशा दादी नहीं समा आजीजान अर्ज में जाओ कि जेल खुद सक है मंग द मुल्क दुश्मनान नहीं द मुल्क गद्दारान नहीं मुल्क आबाद पर दौलत और दुनिया न वारू मुल्क आबाद पर कुरान और पर हदीस वारू मुल्क आबाद पर दिन वारू मुल्क आबाद द खजो पर लिपस्टिक और द खजो पर फैशनून न वारू खजे जप्रेदम न का वक्त रागे तासुब उगोरई कि द दुई द खजो पखपो के ममा पड़ी है चूली और पदे सरा को बेदर तरा का गया तासुब उगोरई कि द चा लुणे और खजे दशपे बरबंडी गडीगी द दुई पस्पेगमो के बा मां पेजवान चोले और द गयान और गुंदे कुलबे नारे तकबीर वो शर्मे दलिया कौमा तासुपल्ला सूरजे मुहर्रम के दे इमाम हुसैन नून संगालई द बीबी ज़ैनब नून संगालई द बीबी सकीने नून संगालई तासु शीशा के दे खपल मख्ता उगोरई ब्यागा शीशा दे खपल खजो तो खाए कुजा ज़ैनब और कुजा जमुन द मल्क खजी कुजा ज़ैनब कुजा जमुन द मल्क जिनकाई कुजा हुसैन कुजा अली अकबर कुजा शाह कासम और कुजा उस्ताद मल्क अलकान उस्ताद मल्क जलमी इमाम हुसैन पटोल काल के सिर्फ लफ्ज इस्ता सुरायात छू नो टोल कालम हीरी टोल काल ही और ब्यार आयातम संगशी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन
وعلى آل محمد نشتا رايادم صاحب په دس چل دے دیکھیے کوم فلسفہ ده دا خستا سے امام خمینی ہوا لیکن تاسو راز فاش کو جامع در نویستے چې سینه زنی زمون مذهب نه دی زمون سیاست ته بیا هم څوک پیژني نه چې دا شیعه دی دا ستاسو امام خمینی چې ورته وایي هغه ستاسو راز فاش کو ستاسو کایا پلټا وکړه تا چې څه جوړ کړی دی د پاره دروغ او فراډ منبکا او ابکا او تباکا على حسین وجبت له الجنه منبکا او ابکا او تبله خدا جاوید د مانه مخ کې منډوي زبدنه مخ کرنے سے به موږ مخ کې منډوي کنيس بټي کو باسو بھائی چې خالی په سپېړه جنت ملاويږي مونږ نور د خدای څخه جنت دیکھو وګورئ جنت دنیا کې وګورا شپږ کاله د بیړه تباشو د دنیا د لس مرلو کور د ځان له جوړ نکړي او ته په محرم کې درې ورځې بسینې له دوسلور سپېړې ورکې او جنت هغه کور چې د چا یو خخته د سرود او یو د سپینو ده هغه کور به په دې درته ملایي هغه کور به تاته په دې ملایي هغه کور وجن الجنتين دان هغه کور چې د چا میوه با ډډه بدیوالی متکئین علی فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان تکیا بوالی وی دی جنتیانو پاغ فرشنو چه باطل دا فرشنو بدری خموشنو غٹو نوی وجن الجنتین دان او د جنت دا میوی بال ڈاڈا بمیوالی کیلا دی زما خلیل راشی زبلاس نوارو خلیل بدی راشی وجن الجنتین دان دا مانا دا خلیل بدی دا سیو دی سپین کړه دا سراش دا سبره زبناس تمرادیش دا سبره پلیټ کې دی راتتیش پلیټ کې وپیش وفيه ما تشتهل انفس څنګه چواله دا قربا سنیان پکیر باندې ګټي تاسو کیرونه نن پخ کړی دي حلوا د خاور ډولګو کې شربتي کړی دي کړی دي دیکھو ګورئ خدای مرکا دیو غټ سره چې در کرا راشي نو ګردنر لوخو کې ورتا شربت راو باسه او امام حسین لدی د خاور ډولګای کې ورلېګل الله غټ سره راغې نو د ګردنر پلیټ کې ورته شیرنی پیش کړي او امام حسین لدی د خاور په ټاکو کې لګلې دي اسین د ګریوان کې وګورئ په خپل ځان وجاړي په خپل ځان ویرو کوي چې موږ د دې خلکو نه جوړ کړی څه دي د ګوري شربت د امام حسین پاروالېږي او د شهیدان کربلا بیا په دې ورځ لار شه دیرو تا په مړو باچه دلته رواج بیان او باچه الکه دا څه کوي وای په دې اهل بیت تګي شهیدان شي نه اهل بیت تګي په کربلا کې شهیدان شي او تو بدل ته په دې مړو اچي زه خو ځکه چې دې خلکو پورې سرونه نه دي کانی ور پورې تړلې دي خپنه شي په دې موټرونو کې د غټو غټو خلکو رستو چا مارغه کېنولې چا کوتره کېنولې
نو هغه ربړي او چې موټر روان دی هغه سردا سدا سکی داسې غوځي او داسې مونږه مارغان بس اسیم سردا سدا سکی نور پته نه لګي سوچو کہ عزیزانو منتبایو په اعتبار د دل سره زمونږ ګوره بیړه غرق دا نه زمونږ واده اسلام دی نه زمونږ ژوند اسلام دی نه زمونږ مرګ اسلام دی نه زمونږ معیشت اسلام ټول دوکه ده فراډ دی وخت لا ټیله ورکول دي که حکومت دی هغه وخت لا ټیله ورکوي په دې ملک کې تاسو وګورئ درې قانون چلی مارشل لا هم ده تعزیرات پاکستان هم ده او شریعت بینچ هم ده شتا دیکھو وګورئ شریعت بینچ تر اوسه په درې کال کې په پاکستان کې اړو چاغلا نه دا کړی چې شریعت بینچ ته پیش کې ولاس کې غس کی اړو غل نشته حالانکه قدم بیا تغل ده قدم بیا تغل ده ولې زبدغه غل پریدم چې ما ته را پیش کې چې د دوی نه مې پوزي نه پری کړی چې دا په سود باندې د زکات نامه یې خدا او په دې جمعهتونو او په مدرسو یې ګرځي او ورته وي سود او حق زکات ورته وي حقیقت کې سود ده او بیا ولا کمیټه جوړی کړی دي زکات کمیټي دیکھو ګورئ غلو ته چې چالواوي تاسو ورته څوي او به خوري لګ غل دل په پلیټ کې راوړم او درته چې دالوا ده او به خوري دا موجوده دي چې زکات نامتي خدا د غلو نه زیات بدتر پلیت سپ بسم الله علی الحمدلله دا چلم پکې دا چې بعضی سړي دل تبرید پریږي کله دلته قلابي پریږي الحمدلله وزیرانی ګرځي دا خیراتی وزیرانی چې جوړ کړی دي دا ګرځي نو آرام سره کېنی او کې زمونږ حکومت ډېر مخلص دي اسلام راوستو کې ډېر مخلص او روان دي ان شاء الله زیر را رسیدلې یو را پانه سیده چې دی ګړګړونه یو نسی چې کله را رسیدلې دي را رسیدلې ته خو را ورسېدې په وزارت کې زوړم شوې او اسلام لا تر اوسه په هوایي جهاز کې را روان دی په ریل ګاډي کې را روان دی په ټانګه کې را روان دی پیاده را روان دی په دې شپږ کاله کې کله دنیا دا هغه سر نه پیاده را روان هم را رسیدلې نو تاسو مونږ د زړې ګډې رونه یو زړې ګډې په ملا چې چا داسې لاس راخ کو او جوار خو پیژنې کړه او جوار دې ورته داسې وخوده او بیا کې مونږ تاسو داسې او څوک چې راشي ورپسې منډې وو تاسو کې ضمیر نشته غیرت در کې نشته پختو در کی نشتا مرد ہر جائی ہے ہر گل پر نثار دل مگر دیتی ہے عورت ایک بار خزه ته وګوره داتیا کالو بوډا ته حواله کا ټول عمر ور سره خوري کې یو ځل ور کړی ور سره خط سره پار گل نثار ارچا پسې به ناری تاسو ضمیر نشته چا کې ضمیر نو هغه کې ایمان هم نه هغه اسلام هم نه معززانو غیرت پیدا کړي ایمان پیدا کړي او د دې ملک په صحیح معنی کې خدمت وکړي و پس ناراضي کیږي نه ویړای غواړو نه سرکه غواړو نه روټه غواړو نه پلاټونه غواړو که غواړو نه په دې ملک کې د خدای قران غواړو که ایمان درکېوي تاسو څوک په ویړای راضي شوه دي اوس دا کمیټه الیکشن چې کولو تاسو ځانو کتو چې سبه به نارې موالی په دې منبرانو پسې
د شپې ټوکرای بکېدی یو به یو ډله بل سره روانه وه بله به بل سره روانه هغه به زما منبر که راغی ملک به ټیپر شي بل به ویل چې کده راغی ملک به ټیپر شي منبران راله نو ملک ټیپر شو تاسو خو ویاڼۍ پې جوړې کړه هلته کارپوریشن سره یو آنه نشته زمونږ د پېښور کمیټۍ 40 لکه روپۍ د ټیکهدارانو قرضداره ده پیسې ورسره نشته او منبران یې 15 جوړ کړي دي پیسې نشته لکه دا ویاڼۍ خرابه ده وایي پیسې نشته څه په دې مشغول کوي د ملک ته د کمیټۍ د الیکشن ډېر ضرورت و او که د ملک ته د قومي اسمبلی د الیکشن ډېر ضرورت دی چې دا ملک منتخب نمایندګانو ته حواله کړی شي د ملک ته د څه ضرورت دی زما عزیزان که دا ملک جمهوری ملک دی نو جمهوری طریقې باندې د ملک سربراهي هر څوک چې څوک د قوم خوښي خبره خلاصه که د شریعت خبره دې کولی مون خدا ویلي چې شرعي نظام مارشل لا آرډیننس او تعزیرات لري او د ملک ټول فیصله دی یو فتاوی علمگیری باندې شروع شي اول خلق به مولیانی چې تا ته به وایي چې ستا تخت و بخت خدای برقرار لري بل کار به کوي اول خلق به مولای زه د دې حق کې اډویم نه چې مولا دې قاضي شي او مولا دې جج شي یو مولا د شورا منبر په لاهور کې اغسته ده د ماما د خوشالولو د پاره هغه ورځ وی چې اول مارشل الله ابوبکر صدیق لګولې انا لله و انا الیه موږ خانخوي کی سره کېشته کړ دغه ټینګې د ډېر ګران دلته زموږ یو مرګره د مفتی عبد الله محمود په خوا کې بناستو 24 غنټه هر وخت به اے ڈی سی جوړ شوی خو چې د اسلام آباد نه ورته په شیشه کې دغه پر کولو د شورا منبري چمکته خود د مې غوندې ورته کو الکه څو شو و ډېر کارونه دي او پرې د چوشي څه کارونه دی په خبر کې یو بل دی د مې غوندې خلای ده د مې غوندې خلای د پیښور د شورا منبر واغستو ناغه چې څوک ورشي کیا ہے بھائی وہ بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے دعا کرے بڑا بوجھ پڑ گیا بوجھ پڑ گیا د شورا د پاکستان ہوتا سو گو رہی سوکشتا چې وای چې زم څه شایم سوکشتا کمی مور راوړې ده چې وای چې زم څه یم زما عزیزان ورځ مې داو چې شرعي نظام په دې ملک را نغه ولی نن چستاکم اسلامی مشاورتی کونسل ناسته الکه تاسو څه کار کوي و اسلامی دفعات ته ترتیب ورکو دا نظام محمدی نظام ابو بکر نظام عمر نظام عثمان نظام علی نظام ابو حنیفہ شافعی مالک حنبل دا ټول به ترتیب اسلام کې تیرو او 1600 کال وروسته تاسو ولا ترتیب ورکوي اسلام د دې مطلب دا دی چې موږ تر اوسه پورې به ترتیب اسلام کې وخت تیرولو اوس دوی دا روټي خلاص کینولې دي او دوی لګیا دي چې اسلام له ترتیب ورکوي زما عزیزانو والله العظیم زما په ومه پیړۍ د لعنتی کبه مې پړ کې دا شوقي چې زه د منبر شم زه د وزیر شم زه د حاکم شم دا مې هوس دی چې هغه ورځ د خدای غواړم چې د ملک قانون او د ملک فیصله په هغه قانون کېږي چې کوم په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي او کدا درد مسلمان پڑھ کے نو واللہ کا ایمان تیر گئی چې د شپې سملے او دا درد پڑھ کے نو واللہ کا ایمان تیر گئی نن تاسو مذہب څه ته وای سنیان مذہب الواو کیلو پراټو ته وای شیعاګان مذہب په کال کې لس میاشتې سینې والو ته وای او نظر امام حسین ته وای او ټول کال چې د کوتکشا غوندې ګرځا په ملک دغه ته اسلام وای یا په دغه بدوی جنت ته نن وګوره ستا په ملک
مرزایان بیا براویږي لګیا کم چې د ټول امت مسلمه متفقون علیه کافر دي هغه بیا وزري کړی دي د ختم نبوت پرچار داغه تبلیغ یوازې د ندیم یا د بجلیګر مولا یا د بل مولا کار نه ده دا د هر لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو والا کار دی ما ته وګورئ عزیزان تاسو بزان کې عقل پیدا کوئ یو پادری په یو مولا سوال وکړ دا سي عقل به پیدا کړي نن ستا سنیانو کې دا عقل شته دا شته درکې چې قادیانه تا ته وایي چې خاتم او خاتم کې څه فرق دی تاسو ویل شي دا چې دا فرق دی پکې خبره کوي وایي څه کار کوي کالج کې کم کالج کې دا ولې زده کړی دیکھو ګورئ مرزائی دا هغه وایي چې خاتم او خاتم کې څه فرق دی دیکھو ګورئ په یو سوال کو چې بسم الله قران ابتدا د بسم الله نشوي دا د به زیر دی که یو سره بسم الله وایي یا بسم الله وایي دا جایز دی کنه بسم الله پسې بسم الله وایي یا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا جایز دي کنه رامن ډکړه ما ته چې موږ سره دفتر کې یو قاضیانه دي په ما دوا سوال کړی دي مالزه څه خبره وې ته څنګه مولا نه څه خبره ما ته پته نشته زارک شخص په جنگ کې اسونه سرګي تاسو به څه کوئ مرزائی عوام بابو د بسم الله تپوستانه کوي بسم الله او بسم الله او بسم الله تنه پويږي دیکھو ګورئ پرته خصمره درځي د کوار بازار کې چروان یې ما لاله پټکین پکم زېخي ټوپایم پکم زېخي او حال دې چلے ماما ستاسو کتاب ته سوې ورجی قران عربي کې څه ته وایي قران عربي کې څه ته وایي دې کتاب ته قران ولې وایي والله کته ستاده کتاب چې تور ته قران وایي دې ته قران ولې وایي یو خبره می جمعه کې چرته کړي و په خلکو تیار راغلی و چې ابراهيم عليه السلام چې قرباني کړو هغه خې چا وخوړي او سپوري چنګي گئی هغه خې چا وخوړي وینن باریکاتو کې مزه اسلام کې اختلاف راځي ولې اختلاف راځي ولې دا کتابونو کې نشته چې هغه خې چا وخوړي یا هغه خې چرته لاري او تا نه څه شي جوړ شو ته خو د دین کتاب ګورې نه تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو طالبان به فراموش د دل کتاب کا د دنیا کتاب بګورې مونږ بنیو نن خدا اخبارونو زمانہ دا نن خو قرآن او حدیث په جمعاتونو کې پرې خوښ شو نو مولا په ډیکس باندې چې ګوره نو مشرق او جنگ او ترجمان او نوای وخت به پراتی هغه زمانه لاړې چې د جمعات په ډیکس باندې به بخاری او ترمذی او ابو داود پروتو تفسیر کبیر او تفسیر روح المانی به پروتو زمانه لاړې اوس په جمعاتونو کې جنگ او مشرق او هغه ورځ لاړې چې سحر یا د شپې بدی او نقطه ولیدان یو حدیث بدی ولید نو ټول ورځ به بیا لګیا وي مرګرو ته به حدیث بیانولو چې بیگامی کتاب کتو د محمد رسول الله میں نن پکې دا ډېر خوندناک خبر لیدلې ده
उससे चल दे। क्या हाल है भाई, खैरियत है? आज अखबार देखे ही, मशरकी ताज ए लिखा है, जंगीच ए लिखा है, हैदर विच ए लिखे टोल औरत ब्यादश पे दे टीवी और वीसीआर कतले देर पखवंदो प मजा मजा दोस्तान सर मिलावेगे यारा प्लाने कैसेट दे पखवन ओ प मजा मजा बेगा दे ड्रामा का तपटी यारा प्लानी पे के जोर और पट टोला और दा सबरी के नहीं टोला वो दिल हवा हुए क्या पसीना गुलाब था, अब इतर भी मलो तो मोहब्बत की बोल नहीं। वो दिल हवा हुए क्या पसीना गुलाब था, अब इतर भी मलो तो मोहब्बत की बोल नहीं। अगौर दिलारे चाद कुरान नवी नवी बारिकात बे यौ सड़ी दशपीरा उकत और औ बे विस्तो सार लबे डेर पखवन खन खल्क तबयानोल हदीस बे उकतु बे बे डेर पखवन दो प मजा मजा मरगरो तबयानोलो ओ सार ची दुनिया रा पासी स्तरगे प कुरान न प्राणी दी, स्तरगे प हदीस न प्राणी दी, स्तरगे प अखबार प्राणी दी ता पुस द बची पशा ब्याग द दुनिया दरोग द दुनिया बकवास च सली दले पके आटोला रज ब्या खल्क तबया नहीं रज दी तेरा पशुमई क्रश पल खाबा खुदा बकल यादवे खाना खराब सबके गर्क बशे तबाह बशे। जमाजिजानो अबू बकर सिद्दीक यह इंसान जमुन ताल्लुक वर सरवाले हो जकच द पैगंबर ताल्लुक वर सर द पैगंबर ख्वाहो जमुन ख्वाह वाले दे जकच द परवरदिगार आलम ख्वाहो च द गरमे पटेन की बेवर्त सलाम रास्तो जमादिजानो जमुन ख्वाह वाले दे जकच द रसूलुल्लाह पख्वा के दफन दे और द दफन पटेन के द रसूलुल्लाह लाश द कबर न रवत व अबू बकर जान तगाड़ेस्ते जमादिजानो मुंह चकार दे अबू बकर ब मुंह चरे न वे मन ले वो का खुदाए न मन ले द रसूलुल्लाह न वे ख्वा उमर ब मुंह चरे न वे मन ले वो का द खुदाए न वे ख्वा और खुदाए द आगब मर्जा मुताबिक कुरान न नाजिल हो उस्मान को जमुन चरे न वे ख्वा कद खुदाए न वे ख्वा और द पैगंबर न वे ख्वा चागवे चे जन्नत उस्मान सो जला को बया गस्ते जमाजीजानो वाने मुंगा नको जमुंगा ऐस लांजा शिया सर निष्ठा लांजा दागुई दा मुंग सरा पदे पोए गई हुकूमत के मुंग तक हंदी की कने न मुंग हो गरीबी कने अगर तरफ तक हो मुंग गरीबी उमाम दुईता हुए चे गोरा सोक चिनन तड़लो या वहल का गोरा सोक चिनन तड़लो या वहल का पेख बपा गोशी चे बतड़ल लंब वहल का कसनन मा तड़ी और मा वहे जमा जब बंदे जमा पर जब पाबंदी लगे चे तब खबरें न के नो का दुनिया के दाव का दुनिया के नजर बांधे वस बरनश नो क़यामत पर द खुदा मखे तबताओ से औसे वलाड़ी जब ब्याता तवैम और द ग्रेवान न बदीनी सम चे वो दुनिया थी जहां पल की थी तूने ज़बा मेरी, वो दुनिया थी जहां पल की थी तूने ज़बा मेरी, ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। वो दुनिया थी जहां पल की थी तूने ज़बा मेरी,
ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्ता मेरी। अगर दुनिया चिता जमा पर जब पाबंदी लगो ले दाखो क़यामत नल पटोला दुनिया पाबंदी दो तब जमा दास्तान और नमाजी जानो मुंह फसादियान नहीं मुंगा दलील सरा खबर कहू चराजई स्तासो जमून खुदाए मुश्तरक दे रसूल मुश्तरक दे कुरान मुश्तरक दे कुरान को अगरचे मुश्तरक न दी दा कुरान सलवे सिपारे हो वो अल्लाह सिपारे हजरत उस्मान पर टिकड़ी हुई देखो गो रही दुनिया के ओगोरा पर बैंक यौ चौकीदार वलाड़ी लखून रुपए के प्रति सुख निजदे वर्तलेशी पर बैंक बतवर्षी यौ मरे होंगे चौकीदार रसोला बैंक चौकीदारान दासे मर्जापन होंगी निजदे नशे वर्तले द कुरान खुदाए चौकीदार दे न तवाला निजदे संग वाला के अल्लाह सिपारे दी कमजे पटिका इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून खुदाए द कुरान चौकीदार ज़ेम न द अल्लाह पे चौकीदारे की कल्ला सिपारे पटे शो न ब्या हो दा देर शम पे खतरा की दी चे देखे मुम से गड़बड़ शई दा उस खबर दाला सके मातो गोरे वह गुल द कदू गुल दे जियो ते अस्कवे ते लाल दे बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता पदरविश काल की जिब्रील अमीन सलीरी जरा करते रागले थे सुमरा रागले थे सलीरी जरा करते दू वही चिदा जिब्राइल खता शवे दे रातलो हजरत अली ता हो गलत शो रसूलुल्लाह तवरा है देखो गोरे तासु पदी कुआट के पोस्टमैन च खत रौड़ी और कोर खता की नुदा कोर टोल उमर खता कई कना यो जल द्वपसी बिया खबर करो चलता खत मत दल रागले नहीं कना चादला खत मत नहीं रहा निकले पोस्टमैन दयौ जला द्वेम जला कोर न खता कई द खुदाए पोस्टमैन द कुरान गुंदे खत रावड़ो सलीर जरा जल जिब्रील खता के दो खुदाए ताड़ू पता न लगेगा दादू दी खबरी सलीर जरा कर खाल बला खबर है चला वही मेराज में खुदा ने कहा या अली मदद मेराज में खुदा ने कहा या अली मदद खैबर में मुस्तफा ने कहा या अली मदद अंदाजा हो गई खैबर में मुस्तफा ने कहा या अली मदद और मेराज में खुदा ने कहा या अली मदद अंदाज हजरत अली सरा मीना दा जमुंगा ईमान दे खुद उमरा मीना चालान दा हजरत अली मीने ता मोहताज दे दा शरीफ कुफर न दे का ईसायानु तौबा ईसा अलैहिस्सलाम सरा इंतहाई मीना ओकड़ा दुमरा मीना ओकड़ा चे दा खुदाए जोई वर्तवेनो पे टोली ईसायान मुशरिकान शु कन अजीजानो दा दराजात आचा सरा मीना दागा दा हैसियत और दा मकाम मुताबिक बकाए अली सरब दा अली दा शान मुनासिब हुसैन सरब दा हुसैन दा शान मुनासिब उमर उस्मान अबू बकर सरब दा अली दा शान मुनासिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरब दा आगा दा शान मुनासिब खुदा सरब दा आगा दा शान मुनासिब तोल कायनात खुदा ता मुहताज दे और अल्लाह पखपल वजूद की इच्छा ता मुहताज न दे इच्छा यौ लक सवीर जरा पैगंबरान टोल खुदा ता मुहताज दी और अल्लाह यो पैगंबर ता मुहताज न दे खबर पूरी गई तौहीद वही देता चाहे अल्लाह पखपल जात और पखपल सिफातों के यक्ता और द तमाम मुताल्लिकात न मुनज़्ज़ह और मुबर्राद कदे पखूद की मुरीद चाहे अल्लाह उश्र अशीर
خضریم په دې خپل کائنات کې چاته محتاج دی پټکی به کافر شو د اسلام بوی بدر کې په دې خبره پوهیږي دوی دام وایي چې اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے کینال کا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کو یو واحد ذات ہے نور غسرت سیدھی اتم نشتا ورسا جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے ارچ چمنگا آلو نو در رسول اللہ نہ بیالو نو در رسولنا شان دمرا منل چ خدای پکی بی عزت کی دا صرف کفر نه پلار او زوی وی مثلا او د پلار په مخ کې ته زوی ته وې چې مړه پلار سره د څه شی دی که صدیق او تا سره دی او زبې تا نه غواړم پلار غریب دی په څه کې دی پلار به دا برداشت کی د زوی د عزت پلار برداشت کولی شي دا الله په مخ کې ته الله تعالی چې تا سره څه دی بس یو تنها ذات کڅ دی خود سره دی نو مالک حقیقی د ټول کائنات خو خدای دی کبل لا څوکشتا زما عزیزانو یو طرف ته دا افراط تفریط دی یو طرف ته دا مصیبت دا د اهل بدعو دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ شریف فقیر خان ناصر خان کے اسٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12